السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د اکسل 2040 عملي زده کړې ته ښه راغلاست. نن د درس اومه ورځ ده. رابه شو یو فایل به خلاص کړم، دلته اکسل ورکبوک به خلاص کړم. ګورئ نن دا کار غواړو چې زده کړو. که چیرې غواړو دا فایل پی ډي اف کړو، یو چاته یې لیږو، دا ټول څو ورقې ده؟ کنټرول پی دلته تعداد د ورقو یې موږ ته ښیي. ټول څو ورقې ده؟ 10 ورقې ده. که غواړو چې تنه هم د اوله یې پی ډي اف کړو، تنه اوله ورقه یې پی ډي اف کړو، نور یعنې ضرورت نشته چې هغه یې وویني. تنه دا لومړۍ ورقه یې غواړو چې پی ډي اف کړو. دې لپاره دوه طریقې دي. F12 به پریس کړمه. دلته یو دا طریقه یې ده چې زه دا انتخاب کړم، تنه اوله ورقه چې جدا شوې ده له دې آسماني رنګ بارډر سره، دا اوله ورقه ده. دلته راشم پیج لیاوټ ته، دلته ورته وایم چې سیټ پرنټ ایریا. څه سیټ پرنټ ایریا؟ ګورئ دغه فعلا کومه ورقه تنه انتخاب ده؟ اوله ورقه. دا به زه F12 کړم. دا یې اسانه طریقه ده. ډیسکټاپ او دلته ورته وایم چې ګورئ سیو از ا ټایپ، دلته به ورته وایم پی ډي اف. دا به زه پی ډي اف کړم. فعلا تنه څو ورقې پی ډي اف ده؟ یوه ورقه. نوره ده؟ نه، ټولې یوه ورقه ده. نو موږ ولیدل چې پی ډي اف کې تنه دا یوه ورقه پی ډي اف شوې وه. دلته به راشو بیرته کلیر پرنټ ایریا، بیا به راشو دلته فایل ته او دلته به ایکسپورټ ورته وایو. ایکسپورټ دا د ګوره تیار کریټ پی ډي اف ده. دلته تیار. دلته که چیرې موږ دلته آپشن ته ولاړ شو، خب da export گرفتیم اینجا راسن پابلش نمی کنیم. اینجا دا آپشن میریم، اینجا سعی کنین چی نوشست؟ پیجز یعنی ورق، از ورق اول تا ورق اول. این از ورق اول تا ورق دو. شما اگر دو ورق خواسته باشین، این ما میخوایم که دو ورق باشه. اینجا اوکی میکنیم، اینجا پابلش. گفته که این فایل دمی موقعیت گفتی تیار دیگه هم است. ما برش چی میگم؟ ریپلیسش کو، یعنی بالای از بود ذخیرش کو. او را پی دی اف کرده بودیم یک ورق بود، ای دو ورق بود. اگر دلته ما ته وایي چې پخوا په دې نامه فایل شته، دا پخوا هم جوړ کړه کنه، دا یوه ورقه او دا اوس موږ دوه ورقې پی ډي اف کوو. دا به د دې پر سر ذخیره کوو. دا به یس کلیک کوو او دا به پبلش شي. ګورئ دا اوس څو ورقې شه؟ دوه ورقې شه. نو ومو لیده چې که غواړو چې خپل ټاکلی یا مشخص ځای پی ډي اف کو، یو چاته یې لیږو، ټول فایل ونه لیږو، نو دا کار نه به استفاده کوو. بعضې که نه په دې اپشن نه پوهېږي، څه کار کوي؟ دا ټول پی ډي اف کوي، ټول ورلیږي. د هغه یوه ورقه پکار وي او دا ټول فایل ورته پی ډي اف کوي. نو دا اپشن ډېر مهم ده، له دې نه استفاده وکړئ. را به شو کنټرول ان نوی فایل. زه غواړم چې دغه قسمت زه کاپي کړم. کنټرول ای. کنټرول سی څه ده؟ شارټکټ ده. که دلته کنټرول وي کړمه، دلته کنټرول وي کړمه، کنټرول وي، کنټرول وي، کنټرول وي، کنټرول وي. ګورئ کنټرول سی مو چې واخیسته، کنټرول وي څه کار کولی شي؟ ډېر زیات ځایو کې هغه موږ ته پیسټ کړي. او که چیرې زه کنټرول زیډ، دا زه کنټرول سی کړمه او دلته انټر کړمه، یو ځای کاپي کېږي او دا ساحه له کاپي نه بیا وځي هم. او که چیرې کنټرول سی کړمه زه دا او دلته کنټرول وي، ګوره هغه فایل کاپي حالت کې ده. دلته بیا زه کنټرول وي، خو که زه انټر کړمه هم پیسټ کېږي هم څه کېږي، هغه ساحه د سلیکشن نه وځي. په دې باندې پوه شوئ چې دا ډېر مهم کماند ده. خب اگر خواسته باشیم که در کجا در اکاونت بریم، دا که غواړو چې اکاونت ته لاړ شو او دلته ګورئ آفیس تیم، د دغه آفیس تیمز که تغییر کو، ګورئ دا بلاک کړمه، څه کار به وشي؟ د آفیس دغه شکل ټول به څه شي؟ تور شي. او که غواړم چې نه هماغه شي، بیرته به چېرته ځم؟ اکاونت ته به ځم. دلته آفیس تیم، تیم ډیزاین و رنګ و دوشن ته وایي. دا نورې هم دي. کلرفول څه معنا؟ رنګه.
سپینه هم کېږي ګورئ وایټ ګورئ دا سپین شه او دا څه شو کلرفول رنګه شه دا فایل به زه کلوز کړم دې فایل ته به راشم دا به هم زه ډیلیټ کړم چې لږ ذره جنجال یې کم شي دا چې ډرو ډیلیټ کوئ نو دلته به راست کلیک کوئ ډیلیټ به وهئ هوم منیو به شروع کو اول چې دا کاټ و کاپي دا قسمت غواړئ چې دا ټیبل چې دا کاپي کوئ دلته کاپي ته به راځئ دلته کلیک کوئ دلته ګورئ بیا ما خبرې که چیرې انټر کوئ ګورئ یو دفعه کاپي کېږي له سلیکشن نه دا وځي او که غواړئ چې څو وارې کاپي کوئ بیا دلته کاپي ته راځئ یا کنټرول سی دلته کنټرول وي کنټرول سی دلته کنټرول وي دلته کنټرول وي دلته کنټرول وي خو که یو وار مې پکار وي کنټرول سی دلته انټر په دې باندې پوه شوې کنټرول زاید څه کار کوي آخرین اعمال یا آخرین کار زما لغوه کوي دا له سلیکشن نه څه قسم وځي دلته ګورئ یو خانه کې ډبل کلیک کړئ ګورئ هغه له سلیکشن نه خپل اتومات وځي که چیرې دا ټیبل یا دا قسمت غواړئ چې انتقال کړئ کټ شارکټ چې ده کنټرول ایکس انتقال کنټرول وی یا انټر پیسټ شه همدا رقم دغه ځایونه هم دا کارونه کولی شي ګورئ دا انتخاب د تیار ګورئ دغه د شي علامه ده دا د نیو ده دلته تاسې کولی شئ چې د کاپي علامه هم تاسې یا اضافه کړئ کاپي شته دلته مور کمانډز ګورئ دلته کاپي څه شی کولی اضافه کولی که چیرې کاپي نه وي دلته چیرته ځئ مور کمانډز یعنې زیاتره کمانډونه دلته کاپي انتخاب کړئ دلته څه شی کوئ اډ اضافه شه که نه کټ اضافه شه که نه کوم یو مثلا مهم نه ده ټول مهم دي دا به اوکې کړئ نو دا مې انتخاب که زه دلته څه وایم کاپي دلته پیسټ کوم یو ده پیسټ هم تاسې اضافه کولی شئ دلته لاړ شئ چیرته مور کمانډز دلته پیسټ وګورئ چیرته ده ښه کولی شئ چې ځای نه کم و زیات هم کوئ مثلا د اوپن ایسته کوئ ګورئ ایسته شه که نه که غواړئ چې د انډو ریډو د سیف هم ایسته کوئ کولی شئ دا مې کاپي واخیسته دلته زه کنټرول وی وایم پیسټ شه کټ شه البته بیرته کنټرول زاید یعنې دو ځایونه هم کولی شئ غواړئ ذخیره کړئ دا فایل دلته ګوره سیف بټن ده سیف شه بیرته کنټرول زاید ایسته کولی هم شئ نو کټ او کاپي باندې پوه شوې کټ انتقال کوي یعنې یو فایل یو ساحه له یو ځای نه بل ځای ته او کاپي هماغه نمونه کاپي بل ځای ته وړلی شي او د پیسټ په ذریعه دا کار عملي کولی شي که چیرې راشو دې ته یو ډیزاین ورکړو ګوره دا بولډ کړو دې ته رنګ ورکړم د دې سایز لږ ذره غټ کړم او زه غواړم چې دا کاپي واخلم دا یو ټیبل ده مثلا غواړم چې دغه ډیزاین په دغه خانې زه تطبیق کړم دا به انتخاب کړم هره خانه چې انتخابوئ ټول انتخابوئ یو انتخابوئ فقط غواړم چې دغه ډیزاین تطبیق کړم دغه برس وینئ فارمټ پینټر داسې به یې کش کړم هغه ډیزاین په دې باندې تطبیق شه که نه دا به بیرته کنټرول زاید کړم دا به بیا زه کاپي واخلم کنټرول سی دلته ګوره پیسټ ته به راشم دغه چې ده عادي پیسټ ده څه شی ده عادي پیسټ ده او دا څه شی ده دا ګوره نوم یې نوي شوی ګوره فورمولاس دا اول به عادي پرنټ کوو دلته به ځای ورته انتخاب کوم ورته وایم چې دلته غواړم چې پیسټ یې کړم دا ټول پیسټ کوي زه ورته وایم چې فورمولا یې کاپي کړه نور څه یې مه کاپي کوه ګورئ
دا جدول یې کاپي که که نه دلته فرمولې کاپي کړې که نه ګوره فرمولې شته که نه ګوره دلته ویلي دی چې دغه خانه منفي دغه خانه نور چې کاپي کړي دي عددونه یې کاپي کړي خو دغه د جدول بارډر یې کاپي کړی ده نه ده کاپي کړی دلته له نوم نه یې هم موږ پوهېږو چې څه معنا فرموله یې تنه کاپي کړه ده وینې ده دا بل چې ده فورمولا and number formatting دا ټول پیسټ کول کوي فقط فرق یې دا ده چې دا ګورئ دا یې د څه شکل کاپي که موږ ته ګورئ دا ټیبل یې دلته کاپي که خو ګورئ دا څه شی لري دا بارډر و شیان نه لري له نوم نه یې موږ پوه شو چې څه شی ورته نه ده کنټرول سی څه نوشته وګوره formulas and number formatting دا بل څه کار کوي keep sources formatting دلته یې تاسې چې کاپي واخلئ دلته یې په تغییرات باندې خپله پوهیږئ عینا لکه اصلي فایل غونته ګوره کاپي شي که نه اصلي فایل غونته کاپي شي keep source څه معنا یعنې هغه اصلي فایل یې ماته اصلي فایل په رقم ته یې ماته کاپي که ګورئ د دې رنګ سور و دلته هم ګورئ رنګ یې سور رنګ ورکړ نور بارډر هم هر څه لري دلته باره شو بیا د بل شی د ګورئ نو بارډر یعنې بارډر مه ورکوه ګورئ بارډر یې ورکړه دا مې کاپي واخیسته بارډر یې ور نه کړه دا به بیرته کنټرول زیډ کړمه چې کاري ساحه زمونږ لږ زیاته وي دا تیار سلیکټ ده کنټرول سی او دلته به زه کلیک کړمه فرق باندې ګورئ دا څه شی ده ګوره کیپ سورسز کالم ویټ دا څه کار کوي ګورئ دا ډېر مهم کمانډ ده په دې باندې سر صحیح خلاص کې ښه متوجه شئ ګورئ دغه د فون کالم ما غټ که دا مې هم داسې که دا به مکمل داسې غټ کړمه لږ دومره که چیرې زه دا عادي کاپي اخلمه کنټرول سی دا کلمونه واړه دي که نه کنټرول وي ګورئ دا کلمونه غټ غټ دي او دا کلمونه ما ته یې کاپي کړله کوچني کوچني که چیرې غواړئ چې عین شی چې څومره کلمو اندازه د ویټ څه معنا پراخوالی یا طول په هغه اندازه کاپي شي نو بیا به څه کار کوئ دلته به راشم دلته بیا یې زه کلیک کوم دا زه کنټرول زیډ کړم دا کاپي ده تیار دلته زه کلیک کړم ورته وایم چې ګورئ دا ګوره کیپ سورسز کالم ویټ ویټ څه معنا اوږدوالی ته وایي په کومه اندازه چې دا کلمونه او رو غټې وي دا یې هم څه وکړه هماسې یې راته کاپي کړله فرق باندې پوه شوې بېرته به زه دا کنټرول زیډ کړم بیا به زه دا کاپي کړم دلته به زه کلیک کړم دا بل څه کار کوي ګورئ دا ډېر مهم کمانډ ده دا به زه ډیلیټ کړم که چیرې غواړم دا اوس ګوره په یو رو کې د عناوین نوشته دي که چیرې دا غواړم چې کالم ته راشي یو کالم ته راشي یعنې عنوانونه په دې شکل دي په هر کالم کې دي که دا غواړو عنوانونه په رو حالت کې راشي نو دا به زه کنټرول سی پریس کوم او دلته به یې زه اوکې کړم او دلته چې کلیک کړم ترانسپوز ګورئ دغه عنوان د نمبر دلته راغی د نیم دلته راغی د فادر نیم پوزیشن ګورئ دلته راغی پوه شوې په دې دې ته ترانسپوز وایي دا به بیرته زه کنټرول زیډ کړم بیا به زه کنټرول سی واخلم دلته به کلیک کړم دا ټول چې ده پیسټ دي دا شی ده تنه ویلیو راولي درته ویلیو کې تاسې پوهېږئ ګورئ دلته فرمول شته دلته ګوره فرمول شته خو کاپي کې تنه ویلیو څه معنی تنه همغه څه شی محتویات یا عددونه او دا چې دي تنه راولي درته بارډر یې رانوست او بل فرمول یې هم رانوست ګوره د اصلي کې فرمول شته که نه شته خو دلته نشته فرق باندې پوه شوې یو څه دا بیا زه کاپي اخلم کنټرول سی دلته بیا کلیک کوم دا بل څه کار کوي ګوره ویلیو ان نمبر
اوس به دلته ګوره هم ولیو یې راوستله هم یې نمبر راوسته ټیبل بارډر یې ورسره کاپي نه کړه دا ټول پیسټ ده خو کوم یو چې ډېر مهم دی هغه به زه اخر کې بیا درته تکرار کړم چې هغې نه ډېر استفاده کېږي را به شو بیا دلته پیسټ ته دا بل څه کار ویلی سورس فارمټینګ دا حینا هماغه 100% څه کار کوي هم ټیبل یې راوسته هم دغه فارمټ یې راوسته هم څه شی راوستله فرمول یې رانه وسته پکې دا بیرته کنټرول زیډ کړم دا تاسو بیا خپله کار وکوئ پکې بل دا چې د ګوره فارمټینګ دا څه کار کوي د دغه جدول یا ټیبل ته نه فارمټ یې درته راولي ګورئ بارډر یې راوسته که نه راوسته که نه زه به دلته لیکمه چې مثلا وایمه چې پروډکټ محصول ده دلته ورته وایم چې پرایس ګورئ همې ټیبل کاپي که موږ ته او همې فارمټ ګوره دې ته سور ډیزاین موږ ورکړی و که نه دې ته هم ما سور ډیزاین ورکړ شو که نه پوه شو په دې باندې بل دا ډېر مهم اپشن ده پیسټ لینک دغه جدول د نتایجو د مکتبو کې چې دی همدغه تخنیک استفاده کړی ده دلته ګورئ اوله شماره چې د علي ده دا زه کاپي اخلم څه شی کاپي یا کنټرول سی دلته کلیک کوم ورته وایم چې پیسټ لینک اوس دلته د علي په ځای زه شی ولیکمه دا علي غلط ده شی ولیکمه ولی ولیکمه یا مثلا لیکمه چې شی فواد هم شته هارون لیکمه دلته هم هارون راغی که نه ولې دا لینک مونږه ورکړه که چیرې مثلا بسته یو ټیبل ته لینک ورکړو ګورئ دلته کنټرول سی او دلته ورته واشمه چې ورته وایم پیسټ لینک اوس دې ټیبل او دې ټیبل لینک واخیسته دا هارون زه لیکمه چې خالد خان هارون څه شه خالد خان شه ولې دلته هم تغییر راغی ځکه دا دې ته مونږه لینک ورکړه تاسې کولی شئ چې هم دې ورقې ته یې لینک ورکړئ ګورئ زه دا ما کاپي واخیستله کنټرول سی ان د بلې شیټ ته راغلم او دلته ورته وایم چې شی کاپي لینک اوس اول شیټ کې چې زه دلته لیکم چې رزاق خان د بل شیټ کې به راغلی ده ولې دې ته هم لینک ورکړه لینک یعنې ارتباط دا به بیرته زه بیا ډیلیټ کوم دا به بیا زه کنټرول سی کوم دلته به راشم په دې باندې پوه شوې دا بل څه کار کوي لکه کاپي کوي خو لکه عکس غونته دا اوس څه شو عکس شه دې کې ایډیټ کېږي نه کېږي دې کې ایډیټ لکه عکس غونته دا کاپي شه کولی شئ چې دا مثلا ذخیره هم کوئ په دې باندې راست کلیک وکوئ او دلته سیو از ا پیکچر ګورئ د ډیسکټاپ په مخ دا په شکل دی عکس هم تاسې ذخیره کولی شئ ګورئ راغی که نه په شکل د عکس راغی که نه دا وګوره زوم ان زوم اوټ نو دا به بیا کنټرول زیډ کو دا مې بیا کاپي واخیستله دلته به راشم بیرته پیسټ لینک ته دلته ګورئ دا څه کار کوي ګوره لینک پیکچر دا عکس ده خو لینک لري دې سره څه رقم لینک لري ګوره دا زه ولی په ځای څه شی کومه جهاد الله شه که نه ګورئ دې کې تغییرات نه راځي خو دې اصلي کې چې تغییرات راولو دې کې هم تغییرات راځي دې ته پیسټ لینک پیکچر وایي دې ته په دې قسمت باندې پوه شوې او بل هم څه ویلی پیسټ لینک مو ویلی دې ټولو باندې مو ویلی په پیسټ سپیشل باندې به بله ورځ خبرې وکړو سوال پوښتنه لرئ